واسطه راله هر سړی د الکانو کار کوي سپینه وینا کوي هر سړی په چباز دی قومي لوط کې اخته دی خو تپوس او پوښتنه څوک نشته او که خبره بیا کوي نو بیا په تا باندې خلک تهمت لګوي وایي دا خوله په زول ځای کې بیرته کوي په دې ګرانۍ کې پلار دومره وس نه کېږي کور ته اوړه راوړي چیني راوړي غوړي راوړي مالګه راوړي څه شی راوړي ورور دا وس نه کېږي چېرته په سلو کې به یو 15% مالدار یو د مالداره سړي بچي هغه تعلیم کوي یو د کوره نه وځي او باقي چې کومه غریب طبقه کې ښایسته واړه دي دې اوسه چې کوم کوټ ورسره دی دې اوسه کوم نوي کپړې دي نوی موبایل دی موټرسیکل دی د دې د پټرولو خرچه ده دې ته ایزي لوډ دی ټیک ټاک دی او پبجانې دي دا څوک برداشت کوي د دې پوښتنه شته چې هم د خپل بچي نه دا پوښتنه ونه کړه چې تاله خو زه پیسې نه درکومه ستا دا دومره خرچې څوک داسې دی چې ستا دا دومره خرچې برداشت کوي نن مایکونو والا راغلی دی اسنین ته مایک نسی پلار دی ولې مړ که هلکه ته دته مایک ملګرو د ساقي جان یو ویډیو راغلی دا په کم کې چې د حسنین ماشوم کم حقیقت او ورسی بیان کړي دي په هغې کې وایي چې هره طبقه هغه بچه بازي کوي هغې پې هر څه واضح کړه او دا هم ویل چې په هر کور کې بچه باز هغه موجود دی دا هم ویل چې آیا تاسو د خپل ورور نه د خپل زوی نه دا تپوس چېرته کړی چې آیا ته چا سره ګپ لګې ستا سره دا دونه پیسې چېرته دي نور حال احوال چې کم دی وایي تاسو خپل زوی نه چېرته اوسه پورې معلوم کړی دی یعنې که مونږ وګورو نو دا کیسه چې کم ده زموږ په خیبر پښتونخوا کې ډېره زیاته عام ده او ډېره په تیزۍ سره روانه ده یعنی په هر طبقه کې بچه بازی دا شروع ده همدغسې دا کم هلک چې دی دته به هم پلار ویل چې آیا ته بهر د غیرو خلکو سره هغه مه ګرځه چې ستا څه دین او ته ورسره ګپ شپ لګې نو آیا ته د هغو سره ولې وګرځې همدغسې په میډیا باندې هم ویلی کېږي بیا وایي دې هلک ویل چې آیا ته ما خپل پلار ته ویل چې آیا ته ما خپل دوستان نه ولې منې کې که زه د خپل ملګري سره ګرځم د دوست سره ګرځم نو ستا را پکې څه کار دی نو د هغه په نتیجه کې چې کم دی خپل پلار دی بیا موبایل واغستو چې کله تی موبایل واغستو نو بیا کومه معامله چې واغست تاسو وړاندې ده چې بیا څه ته ورسېده یعنې که مونږ سوچ وکړو نن سبا چوکرهبازي ډېره زیاته عامه شوې ده ساقي جان چې کوم دی په دې باندې پوره یو 15 منټه ویډیو جوړه کړل او کوم مکمل حقیقت چې دی هغه پکې بیان کړل دا پکې ومل چې اسنین معصوم چې کم کیس شوی دی هغه هم د چوکرهبازۍ نه وي خالی نه دی ځکه چې دا وایي پلار د ټیکسي چلاو او د دې د ایکشن ته وګوره د دې د سټایلونو ته وګوره ویښتو ته وګوره کپړو ته وګوره دا د کم ځای نه پیدا کولی بل آیفون موبایل ورسره نو دا د کم ځای نه دې سره راغله ټوله قصه چې کم ده هغه ډېره بل سیټ ده هغې حقیقت چې دی هغه بیان کړی دی دغه ویډیو وه دغه معلوماتو نوي چې کم راغلي تاسو سره هم شریک کړه امید لرم ویډیو به هم خوښه شوي که ویډیو هم خوښه شوي ویډیو لایک کوئ او که زموږ په چینل نوي چینل سبسکرایب کوئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره